هغه ناروغان چې سیسټایټس یا سوزک ولري هغه ستنه کوو. د تشنجبیتیازو په کولو کې ستونزې ولري هغه یوه چې ده د رینمای درېیمه نقطه ده. د رینمای درېیمه نقطه چې ده هغه د دې نوم څخه 4 کن ښکته او په دې مخکني منځني خط باندې چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د سوزک یا هغه ناروغان چې د تشنجبیتیازو ستونزه ولري د هغې درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. دا د جنسي کمزورتیا ښځینه ناروغیو د درملنې لپاره هم یوه ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. د معدې 9 نقطه ده. د معدې 9 نقطه چې کومه ده هغه د دې نوم څخه 4 کن ښکته او د دې مخکني منځني خط څخه 2 کن لټرال چې دی ځای لري دواړو خواو ته. په دې 9 نقطه علاوه له دې نه چې د سوزک یا هغه څوک چې د امتیازو په کولو کې ستونزه ولري د هغې درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. د هضم ستونزه ولري او همدارنګه چینایان وایي چې یوټیرس پرولپس یعنې چې رحم یې ښکته راغلی او یا چې د چوره یعنې هرنیا ولري د هغې درملنې لپاره هم یوه مناسبه نقطه ده. د غټو کولمو 4مه نقطه. د غټو کولمو 4مه نقطه د دویم میتاکارپال هډوکي په منځنۍ برخه کې چې دی ځای لري یعنې د ابډکټور عضله کې چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د دې ځایي دردونو لپاره دا یو انالګیتیک انټیپایریټیک نقطه ده او همدارنګه هغه خلک چې ډېر زیات خوله کېږي یا کم خوله کېږي د هغې درملنې لپاره هم مناسبه نقطه ده. یعنې په ټولو دردونو کې کولی شي چې دا نقطه چې دی ستنه کړو. یعنې د سوزاک دپاره هم یوه ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. بله د ګرب غړو 5مه نقطه ده. د لاس بند د پوستکي د قات څخه 2 کن چې دی پروکسیمال د راډیوس او ولنا هډوکي په منځ کې چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د سوزاک د درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. دا یو هم انالګیتیک انټیپایریټیک نقطه ده. هغه څوک چې زکام ولري تبه ولري د هغې درملنې لپاره او همدارنګه هغه ناروغان چې د ملا ستونزه ولري د هغې درملنې لپاره هم مناسبه نقطه ده. د ګرم غړو 5مه او د غټو کولمو 4مه نقطه دواړو لاسونو کې کولی شي چې تاسې ستنه کړئ. توري 9مه نقطه ده کومه چې د کونډایلس ټیبیا شاتنۍ او کورنۍ ژوره برخه کې ځای لري چې هغه دا نقطه ده. دا نقطه علاوه له دې نه چې د سوزاک یا سیسټایټس درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. دا د دې ځایي دردونو لپاره هغه څوک چې د زنګونونو دردونه ولري همدارنګه هغه څوک چې د هضم ستونزه ولري او وډیما ولري یعنې په پښو کې اوبه وي د هغې درملنې لپاره هم یوه مناسبه نقطه ده. توري 6مه نقطه ده. نقطه چې ده د دې مالیولیس میډیالس څخه 3 کن پروکسیمال د دې ټیبیا د څنډې په شاتنۍ برخه کې چې دی ځای لري. دا د ځایي دردونو علاوه د سوزاک د درملنې لپاره ښځینه ناروغیو او همدارنګه د جنسي کمزورتیاو د درملنې لپاره هم یوه ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. د بډوړي 3مه نقطه ده کومه یوه چې د دې اخیلس زین او د دې مالیولیس میډیالس ترمنځ چې دی ځای لري. دا نقطه د بډوډي 3مه نقطه ده کومه چې د سوزک د درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. یا هغه څوک چې د تشنجبیتیازو ستونزه ولري د دې نه علاوه د وینې د لوړ فشار ښځینه ناروغۍ او هغه خلک چې کرونیش فرنجایټس یا لرنجایټس ولري د هغې درملنې لپاره هم یوه مناسبه نقطه ده. بله د ځیګر 2مه نقطه ده. د ځیګر 2مه نقطه د لومړي او د دوهم میتاتارسوفلنجیال جاینټ په منځ کې چې دی یعنې ډیسټال ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د سوزاک د درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. د وینې لوړ فشار هغه خلک چې ناروغان چې فلج ځینه ناروغۍ او همدارنګه د دې ځایي دردونو لپاره هم یوه مناسبه نقطه ده. تشنجبیتیازو د کڅوړې 18مه نقطه ده کومه چې د دې کوچنۍ ګوتې د نوک او د دې غوښې په پروکسیمال زاویه پروکسیمال او لټرال کې ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د سوزک د درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. دا نقطه چې دی زیږون هم اسانوي همدارنګه د دې ځایي دردونو لپاره هم یوه ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. نو د حمل په وخت کې چې دی نو باید سړی ورسره احتیاط وکړي. د تشې د امتیاز د کڅوړې 23مه نقطه ده کومه چې د ملاړ د دوهمې فقرې د پروسس شپینوزو د جګوالي برابر د دې شاتني منځني خط څخه 1.5 کن دواړو خواو ته چې دی ځای لري. دا نقطې علاوه له دې نه چې د
سوزاک د درملنې لپاره مناسبې نقطې دي د ښځینه ناروغیو، همدارنګه د جنسي کمزورتیا او همدارنګه د ملا د درد درملنې لپاره د قبضیت لپاره هم ډېرې زیاتې مناسبې نقطې دي. تشه د امتیاز د کڅوړې 28مه نقطه ده، کومه چې د لومړي فورامین څخه د لومړي فورامین د جګوالي برابر د شاتني منځني خط څخه 0.15 کن بهر ځای دی دواړو خواو ته. دا نقطه علاوه له دې نه چې د سوزک درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده، دا نقطه د ملا د درد همدارنګه د هضم د درملنې لپاره هم یوه مناسبه نقطه ده. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا